دویم سپارہ د سورة البقرہ آیت نمبر 180 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دا آیت کریمه د دې تعلق د دعا سره ده. مخکینی آیاتونو کې د روزې خبره وا، علما ربطم داسې وای روزه چې کله ختم شي بیا د افطار وختي د روزې د ماتولو وخت، دغه وخت کې الله دعا قبلای، نو ځکه الله پاک د دعا خبره د روزې پسې وکړه. آیت کریمه شای نزول علما پکې مختلف اقوال وای. اللباب فی علوم القرآن والکتاب هغه کې شای نزول وای د مدینه منوره یهودو نبی له صلوات و سلام نه پختنه وکړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمکه نه تر اسمانه پورې 1500 کال مزل دی، بیا د یو اسمان نه بل اسمانه پورې 1500 کال مزل دی. هر اسمان بیا دومره ډبل دی چې 1500 کال مزل دی. نو دومره غټه فاصله د عرش پورې و اسمانونه دي، نو 3.5 کال ادا شو. بیا وواړه ډبل دي، نو 3.5 کال ادا شو، نو 1000 کال شو. نو الله به مو څنګه خبره واوري چې دومره ترنه لري؟ نو الله دا آیاتونه نازل کړه. الله فرمایي انسان چې کله مانه دعا غواړي زه نږدې یم. دلته علما یو دو نکتې وای. یو دا ده فإني قریب نه معلومیږي چې الله په مکان کې نه ده. الله د مکان نه منزح ده، ولیک الله د پاره مکان وې او ځای وې، نو ټولو ته به نږدې نه و، د چا نه به لرې و او چا ته به نږدې و. مثلا یو سړی دی زید نوم دی مشرق کې دی، دویم سړی دی عمر نوم دی مغرب کې دی. نو کدا الله مکان مشرق کې وې نو زید ته به نږدې و، د عمر نه به لرې و، او که مغرب کې وې نو عمر ته به نږدې و، زید نه به لرې و. نو الله جل جلاله منزح دی د مکان نه، نو ځکه الله هر چا ته نږدې دی. دویم نمبر نکته دا ده چې الله نږدې دی. دا نزدېکت په کوم اعتبار سره؟ دا الله نزدېکت 2 قسمه ده. یو په اعتبار د علم او قدرت سره. نو په اعتبار د علم او قدرت سره کافر او مسلمان دواړو ته نږدې ده. د الله د علم او د الله د قدرت نه څوک نشي خلاصېدلی. کم ځای کې چې نو الله مغلطه ده. اینما تکون، کم ځای کې چې الله در سره ده. سورة المجادله کې به وایي ما یکون من نجوا 3 الا هو رابعهم. الله فرمایي که یو مجلس کې 3 نفر ای الله به سلورمی، که سلور یا الله به 5می، د دین کم او د دین زیات.
معنا دا ده چې هر ځای کې الله دی. محمود غزنوی او بادشاہ تیر شوه، هغه یو ورځ چرګې راوړې دربار ته. مخکینی خلکو عقل ډېر کاملو، وزیرانو باندې او ما تحتو باندې به امتحان کاو. چرګې راوړې او هر وزیر ته ورکړې، وې داسې ځای کې حلال کوي چې څوک نه. نو ایاز غلامو ورته ګرانو، نو هغه ته یې ورکړه. نو ټولو وزیرانو غلی ځای وکته او حلال یې کړې، او ایاز ژوندی راوړه. ورته ویل و ایازه ولې دې حلاله نه کړه؟ وی قربان ته ووي داسې ځای کې حلاله کوي چې هغه ځای کې څوک یي نه، نو چې کوم ځای ته لاړم هلته الله و. الله نه مې نشو پټولی. محمود غزنوی ورته وی وزیرانو دغه دی عقل، دغه عقل او دغه هوښیارتیا ده. نو یو د الله نزدېکت په اعتبار د علم او قدرت سره دی. نو الله نزدې دی په اعتبار د علم او قدرت سره. دویم د الله نزدېکت په اعتبار د اجابت سره. خبره منل او نه منل، نو دا د عمل سره تعلق لري. که عمل دی خو نو الله دی خبره مني، ته الله ته نزدې او الله تا ته نزدې دی. او که عمل دی خنو نو ته د الله نه لري او الله تا نه لري دی. نو نزدېکت د الله تعالی دوه قسمه دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سخی سړی الله ته نزدې وي او بخیل سړی الله نه لري. نو د الله د علم او د قدرت نه سخاخه عمل دی. په اعتبار د اجابت سره الله ته نږدې دی. سخی سړی چې دعا کوي نو الله یې قبلوي. بخل بیکار عمل دی، نو چې دعا کوي نو الله یې نه قبلوي. مونږ او تاسو مونځ کې وایو سمع الله لمن حمده، هر رکعت کې وایو سمع الله لمن حمده. الله د هغه چا دعا ته غوږ دی چې څوک د الله ثنا وایي. د هغه چا دعا قبلوي چې څوک د الله ثنا وایي. نو که د الله عبادت ته کو الله دې راضي کو، نو الله دې دعا قبلوي، کني بیا دې نه قبلوي.